نه امید کېږي نه. دا رڼا الله راولي او راولي به، خو کېدای شي د الله حکمت او څه وخته پورې یو خبره هغه لیټ کړي. نو امیدونه به نه پرېږدي، همیشه د الله نه ښه امید ساته او دا یقین ساته. دا قصه موږ ته دا ښیي، دا خبره یاده کړه چې رڼا پیدا کېږي په خېټه د شپه کې. چې کله تیری که نه، هم د دې تیرې نه به رڼا راوځي، د دې تیرې نه به رڼا راوځي. ها کېدای شي هغه وخت کې هغه حالات زموږ خوښ نه وي او په موږ باندې څه وخته پورې سخت دی. ځکه اکثر دا خلک نن سبا د دې دنیا د پراختیا د لاسه او د دین نه لرې کېدو د لاسه په غمونو کې ډېر پراته دي. او هر چا ته څه نه څه مسایل دي، خصوصا زموږ د مسافرو ملګرو وروڼو خویندو ته، هغوی ته څه نه څه مسایل لازم وي. بل زما پسې یو کس راغی او دلته په ژړا شو، داسې یې وژړل چې زه تاسو ته څه ووایم. پرون راغلی او پرون د منځه نه ووتم، ماښام منظر او ما سره ملاو شو، په لاره کې په ژړا شو. مسلې ورته غمونه ورته وو، ټینشن، سوچ او فکر. د هر څه کې موږ تا ته دا وایو چې په خپل رب باندې به مضبوط یقین ساتي، هر څه به الله برابر کړي. بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام ویلو، تاسو په تفسیر کې اورېدلي، هغه ویلو که نه موسی علیه السلام ته، وایي ته چې پیدا شوم په موږ سخته وه، او بیا چې تا ته را نبوت میلاو شوم په موږ باندې سخته ده. نو هغه ورته ویې نا امیدي مه کوئ، نږدې ده چې الله به ستاسو له دشمن تباه کړي. هغه شانو شو، هغه دشمن الله تباه کړو. نو نږدې ده چې الله به دا سختې ټولې لرې کړي او الله به راحت راولي. او که چا سره ظلم او زیاتې کېږي، هغه څه موږ دا وایو چې نږدې ده چې دا ظلم او زیاتې دا به تا نه ختم شي او الله به دې ظالم نه تپوس کړي. او ځکه قرآن کې الله څه وایي، وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. کېدای شي یو خبره ستاسو خوښوي او په هغې کې ستاسو لپاره څه پروت وي؟ شر پروت وي. او کېدای شي یو خبره ستاسو بدي شي او په هغې کې ستاسو لپاره خیر پروت وي. موږ د خپل خیر او شر نه څه خبر یو؟ الله ته پته دی چې زموږ دپاره خیر په څه کې دی، زموږ دپاره شر هغه په څه کې دی. نو د دې واقعې نه یو غټه فایده هغه دا راووته چې نا امیدي به چېرته نه کېده الله نه. او ما بار بار تاسو ته دا حدیث ویلی دی چې الله وایي، حدیث قدسي دی، چې بنده په ما څنګه ګمان کې هغه شان ورسره کوو. چې کله ستا زړه کې دا وه که نه چې الله زما مرسته نه کوي، الله دې بیا یقیني مرسته نه کوي. او الله زما غریبي نه ختموي، بیماري نه ختموي، الله یې نه ختموي. خو چې کله دې د الله نه ښه امیدونه ساتل که نه، څه چې ته غواړې او څنګه امید ساتي، الله به سره هغه شان کوي. کېدای شي لږ وخت پکې ولګي. او پړی چې څومره راکاږي که نه، نو دومره زر هغه شلېدو ته تیارېږي. نو څومره چې را سخته ډېرېږي او څومره مصیبت ډېرېږي، نو د ختمېدو وخت یې نږدې. او ګورې نه شپه چې دی، په شپه کې تیاره کله زیاتېږي؟ د آخري وخت کې. که په اول سر کې تیاره زیاته، په آخره کې تیاره زیاته، هم هغه تیاره کې بیا رو رو رڼا راوځي. نو خلک وایي سحر را ختو واله دی. دغه شان دا سختې د مصیبتونو هر څه الله ختموي. نو موږ له پکار دی چې صبر او د الله نه امید ساتو. او الله رب العزت چېرته داسې کار نه کوي چې په هغې کې زموږ سره ظلم کوي. وما ربک بظلام للعبید. الله چې څه کوي په هغې کې به زموږ دپاره څه وي؟ زموږ دپاره به خیر وي.